سلامونه وخت بخیر هیله ده روغ او جوړ به اوسئ د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو زه غیرت بهیر یم او د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په ويشتم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده دا کلاس مو هم د پاملرنې وړ وګرځي او یو څه نوي ترې زده کړئ. د تیر په څېر زموږ دا کلاس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه د کلمو یا ورډز، دریمه برخه ایکسپریشنز اند سنټنسز او څلورمه برخه ون کوېسچن ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې نن یوه له ټولو نه مهمه موضوع زمانه یا ټنس شروع کیږي چې اکثره ملګري زموږ څخه غوښتنه کوي چې په ټنس کې ځانګړي کلاسونه واخلو او ځانګړي ویډیوګانې جوړې کړو. نو دا به انشاءالله په راتلونکي کې کوو. اوس زموږ درس له ټنس څخه شروع کیږي. په ترتیب سره به په هر کلاس کې او یا هم هر وخت کې چې د دې وخت رارسېږي چې کوم ټنس لولو نو په ترتیب سره به ټولې زمانې خلاصو. بیا که چېرته کومه ستونزه وه بیا به په آخر کې له خیره یو کلاس د ټنس لپاره اخلو. لومړی هم راځو ټنس یا زمانه. ټنس چیش ته وایي؟ ټنس The word tense is derived from Latin word tempus, which means time or era. Tense is the form of the verb with to when an action has happened. Tense. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time or era. Tense is the form of the verb with to when an action has happened. زمانه یا tense د tempus لاتینی کلمې څخه اخیستل شوې ده او tempus کلمې معنا عصر یا زمانه او یا هم وخت ده. زمانه د فعل یو بڼه ده چې د یوې کړنې د ترسره کېدو وخت راښیي. یعنې د ټنس کلمه چې ده دا د لاتیني کلمې ټمپوس څخه اخیستل شوي او ټمپوس چې ده بیا خپله وخت یا زمانې ته وایي او دا ټنس چې دی دا د فعل یوه بڼه ده. د فعل یوه بڼه ده چې موږ ته دا ښیي چې یو عمل کوم وخت کې څه وخت کې ترسره شوی دی. ښه د ټنس ډیفینیشن همدلته پای ته رسېږي. ورپسې راځو د ټنس کلمه یا زمانې کلمه چې ده دا یو څه نوره هم تر څېړنې لاندې نیسو. لومړی هم راځو د ډکشنري له مخې یا the meaning of tense according to dictionary. د tense د کلمې معنا د ډکشنري له مخې یعنې چې tense کومې معناګانې لري. فرست کې وایي as a noun it means time or era. As a noun it means time or era. که د نوم په توګه راشي د نوم په توګه وکارول شي د وخت یا عصر معنا لري. لکه اگزامپل ته راشي چې I teach simple present tense. I teach simple present tense. نو ګورې tense دلته د noun په توګه راغلی د نوم په توګه راغلی. زه ساده زمانه یا ساده حال زمانه څنګه کوم تدریسوم اوسنۍ ساده زمانه تدریسوم. نو ګورې دلته زمانه د noun په توګه د نوم په توګه راغلی چې د وخت یا زمان معنا ورکوي. ورپسې کې وایي second as an adjective it means nervous or sad. As an adjective it means nervous or sad. که د صفت په توګه راشي نو د خفه یا عصبانی معنا لري. که د صفت په توګه وکارول شي د adjective په توګه وکارول شي نو بیا د خفه معنا ورکوي. اگزامپل ته راشي وایي چې she is tense today. She is tense today. نو دلته ګوري tense د adjective په توګه کارېدلی د صفت په توګه کارېدلی وایي چې نن هغه خفه ده یا هغه نن خفه ده. او نمبر 3 کې وایي چې as a verb it means to press or to make someone sad or nervous. As a verb it means to press or to make someone sad or nervous. که د فعل په توګه راشي نو بیا تر فشار لاندې راوستل یا خفه کول او یا هم عصباني کولو په معنا ده. اگزامپل ته راشي وایي چې Ali tenses has friends every day. Ali tenses has friends every day. Ali خپل ملګري هره ورځ پازابوي. صحیح ده. نو ګورې دلته ټنس د چی په توګه راغلی د فعل په توګه راغلی یعنې خپل ملګري تر فشار لاندې راولي یا یې خفه کوي او یا یې عصباني کوي. صحیح ده. نو دا وه د ډکشنري له مخې د ټنس د کلمې معنا. اوس راځو د ګرامر له مخې ټنس څه معنا لري. According to grammar the meaning of tense یا the meaning of tense according to grammar د tense معنا د ګرامر له مخې. فرست کې وایي چې tense is used to indicate time or action. Tense is used to indicate time or action. زمانه یا tense د وخت او عمل د ښودلو لپاره کارول کیږي. یا به درته وخت ښیي او یا به عمل درته ښیي. اگزامپل ته راشي وایي چې Ali bought a book yesterday. Ali bought a book yesterday. Ali تیره ورځ یو کتاب واخیست. علي تیره ورځ یو کتاب واخیست. نو ګورې دلته ټنس باټ د باټ کلمه ده د فعل یوه بڼه ده. موږ ته څه ښایي؟ موږ ته دا ښایي چې عمل تیر وخت کې ترسره شوی.
ورپسې وایي چې هیله goes to school every day. هیله goes to school every day. هیله هره ورځ ښوونځي ته ځي. نو ګورئ دلته present tense یا حاضره زمانه وښوده. ورپسې وایي چې کیهان will come to جلالاباد tomorrow. کیهان will come to جلالاباد tomorrow. کیهان به سبا ته جلالاباد ته راشي. نو ګورئ دلته فعل څه شی وښوده؟ دلته یې راتلونکی وخت وښوده، یعنې چې په راتلونکي کې به یو کار ترسره شي. نو موږ وایو چې د ګرامر له مخې ټنس یو عمل او یا وخت د ښودلو لپاره کارول کیږي. د میینینګ آف ټنس هم دلته پای ته ورسېده. دې سره د ګرامر برخه هم پای ته ورسېده. دویمې برخې ته راځو، words یا کلمې. په دې برخه کې 5 لغاتونه، هغه لغاتونه چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېر زیات کارېږي. نو تاسې کوشش وکړئ چې دغه لغاتونه ځان سره تکرار کړئ او هم یې په جملو کې استعمال کړئ تر څو ستاسو په ذهن کې پاتې شي. لومړی راځو د لغاتونو پروننسیشن یا تلفظ ته. له ما سره یې وروسته تکرار کړئ، بیا به یې ژباړې ته راشو. effect effect elect elect election election escape escape endanger endanger. effect معنا تاثیر کول، اغیز کول. elect ټاکل یا غوره کول او یا هم انتخابول. election انتخابات، ټاکنې. escape تښتېدل. endanger معنا په خطر کې اچول. endanger په خطر کې اچول. د کلمو برخه هم دلته پای ته رسیږي. درېیمه برخه expressions and sentences ته راځو. په expression and sentences کې چې دی موږ همیشه هغه کارېدونکي اصطلاحات او جملې لولو چې په انګلیسي ژبه کې ډېرې کارېږي، او په دغه نوو درسونو کې موږ په دې برخه باندې زیات تاکید کوو په دې خاطر چې ځینو ملګرو د دې غوښتنه کړې. لومړی هم راځو لومړي سلاید ته او لومړي کوېسچن ته، which do you live with anybody? Do you live with anybody? آیا ته کوم چا سره اوسېږي؟ سیکنډ کې وایي چې I live with a friend. I live with a friend. زه مې یو ملګري سره اوسېږم. Third, do you live on your own? Do you live on your own? آیا ته یوازې ژوند کوې؟ Four, I share with one of the person. I share with one another person. I share with one another person. زه یو کس سره شریک یم. زه یو کس سره شریک یم. Number 5, what's your email address? What is your email address? د برېښنالیک پته دې څه ده؟ Number 6, could I take your phone number? Could I take your phone number? آیا کولی شم ستاسې د موبایل نمبر واخلم؟ آیا کولی شم ستاسې د موبایل شمیره واخلم؟ لومړی سلاید پای ته رسیږي. دویم سلاید ته راځو. په دویم سلاید کې لومړۍ جمله چې ده کوېسچن ده، چې are you on Facebook? Are you on Facebook? یو چا نه پوښتنه کوي چې آیا د فیسبوک اکاونټ لرئ؟ نو کوم هسې ورته وایي چې are you on Facebook؟ صحیح. نمبر 2 کې وایي چې do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? آیا ورونه یا خویندې لرئ؟ نمبر 3 کې وایي yes, I have got a brother. Yes, I have got a brother. هو یو ورور لرم. Number 4 کې وایي no, I'm an only child. No, I'm an only child. نه زه د موره یو یم. په پښتو کې دا اصطلاح ډېره مشهوره ده. نه زه د موره یو یم. Number 5 کې وایي do you have any children? Do you have any children? آیا ماشومان لرئ؟ Number 6 کې وایي I don't have any children. I don't have any children. نه ماشومان نه لرم. دویم سلاید هم پای ته رسیږي. دریم سلاید ته راځو او په دریم سلاید کې لومړۍ جمله هم کوېسچن ده، which do you have any grandchildren? Do you have any grandchildren? آیا لمسیان لرئ؟ نمبر 2 کې وایي are your parents still alive? Are your parents still alive? آیا والدین دې تر اوسه ژوندي دي؟ نمبر 3, where do your parents live? Where do your parents live? والدین دې چیرته اوسېږي؟ Number 4, what does your father do? What does your father do? پلار دې څه کوي؟ Number 5, what are their names? What are their names? د هغوی نومونه څه دي؟ د هغوی نومونه څه دي؟ د اصطلاحاتو برخه هم دلته پای ته رسیږي.
one question یوه پوښتنه ده او یوه پوښتنه اوس له تیرو دریو برخو څخه جوړیږي یا به د ګرامر برخه کې وي یا به د کلمو یا ورډز برخه کې وي او یا به هم د ایکسپریشنز اند سنټنسز برخه کې وي یا تاسې هڅه وکړئ لومړی درې برخې صحیح وګورئ زده یې کړئ او د هغې څخه وروسته بیا one question یوې پوښتنې ته ځواب ورکړئ نننۍ one question کې چې دی موږ بیا هم یو پښتو جمله لرو د هغې لپاره درې انګلیسي آپشنې لرو کومه چې ورته سمه ښکاري ستاسو په نظر همغه انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ لومړۍ جمله ده هغه نن خفه ده هغه نن خفه ده She is not sad today She is not sad today She isn't tense today She isn't tense today او the last one کې She is tense today She is tense today دا و زموږ د نن ورځې درس هیله ده یو څه به مو ترې زده کړي وي له لیدو څخه مو نړۍ مننه هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ ښه وخت او ښې چارې ولرئ